د یوې څېړنې له مخې موږ ټولو شاید کله کله داسې فکر کړی وي چې ډېر ځیرک یو. په یو ابتکار او یا دقیقې وړاندوینې سره ډېری وخت موږ له ځانه ډېر رضایت ترلاسه کوو. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله من یم چې روغ او جوړ به یاست. په دې ویډیو کې غواړم له تاسو سره د هغو نښو په اړه وغږېږم چې که چېرته په چا کې موجودې وي ډېر امکان شته چې هغه شخص یو نابغه وي. نو د دې ویډیو تر پایه زما ملتیا وکړئ. خو مخکې تر هغه که تاسو د چینل نوي میلمانه یاست د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ. یو، ډېری وختونه ستاسو حوصله ختمیږي. د همیشنیو چارو ترسره کول د ځیرکو خلکو لپاره ستړي کوونکي دي. لامل یې دا دی چې ځیرک کسان له هغې پوهې او مهارت سره چې لري یې نشي کولی د ساده چارو د ترسره کولو لپاره له خپلو ټولو وړتیاو څخه ګټه واخلي. د دې امکان ډېر دی چې دا ډول خلک تر ډېره نړیوالو موضوعاتو ته لیواله وي. دویم، غواړئ چې له خپل رښتیني عمر څخه ځوان ښکاره شئ. ځیرک کسان د اوږدې مودې لپاره د ځوانۍ احساس کوي. سربیره پر دې څومره چې زموږ د ځیرکۍ کچه د نوې ځوانۍ پر مهال لوړه وي د دې احتمال ډېر دی چې د زړښت پر مهال ډېر د ځوانۍ احساس وکړو. دریم، تل له شته ستونزو سره مخامخ کیږئ. ځیرک کسان ډېری وختونه له هغو ستونزو څخه سر ټکوي چې ورسره مخامخ کیږي. د دې ډول کسانو لپاره اړینه ده چې خپله موخه پیدا کړي که نه ممکن له رواني ستونزو سره مخ شي. څلورم، د عاطفي اړیکې رامنځته کول درته ګران دي. ځیرک کسان تل د نورو د ستاینې سره همغږي نه وي. څېړنو ښودلې چې هغه کسان چې د ذهن کچه یې له 100 پورته وي تر ډېره یوازې کسان دي. هغوی تر ډېره هغو عاطفي شریکانو ته ترجیح ورکوي چې د ذهن کچه یې ټیټه وي. دا موضوع د هغو کسانو په اړه چې هیجاني ذهن لري سمه نه ده. پنځم، د نوکانو د ژوولو عادت لرئ. څېړنو ښودلې چې د ناوړه عادتونو پرېښودل د نورو خلکو په پرتله نابغه اشخاصو لپاره ستونزمن کار دی. د نوکانو د ژوولو عادت نه یوازې دا چې د یو کس د وارخطایۍ ښکارندویي کوي بلکې هغه یو کمال لرونکی شخص ښکاروي چې هڅه کوي ترڅو خپلې دندې په چټکۍ سره ترسره کړي. شپږم، هیروونکي یاست. حتی نابغه کسان هم ځینې ستونزې لري. د نړۍ ځلانده ذهنونه دومره د نویو ابتکاراتو څخه ډک دي چې د ورځنیو چارو ترسره کول هیروي. له هغه کس څخه چې فکر یې د بشریت د راتلونکي په لټه کې وي څه تمه لرئ؟ اووم، د مسئلو د حل لپاره له مبتکرانه لارو څخه ګټه اخلئ. په ورځنیو چارو کې د مسئلو د حل لپاره له مبتکرانه لارو کار اخیستل کېدای شي د قوي ذهن نښه وي او د خلاقانه تفکر توان درلودل د دې لپاره ښه بیلګه ده. اتم، ډېری وختونه ځنډ کوئ. د دې امکان ډېر دی چې هغه کسان چې هر ځای ته تل ناوخته رسیږي ذهن یې پیاوړی وي. هغه کسان چې ډېر کم په دې توانیږي ترڅو خپلې برنامې تر ټاکلې مودې پای ته ورسوي ممکن ذهن یې ډېر خلاقانه وي او په ټوله کې هر څه ته په ښه سترګه ګوري. نهم، کولی شئ خپل ځان او خپلو هوسونو ته نه ووایئ. زغم درلودل نه یوازې یوه ښه ځانګړنه ده بلکې د پیاوړي ذهن ښکارندویي هم کوي. د پوهانو له نظره هغه کسان چې کولی شي موجوده مسایل په دقت سره وتلي دا ځانګړنه د دوی پیاوړی ذهن ښکاره کوي. لسم، خپله ځیرکتیا نه منئ. په ارواپوهنه کې یوه نظریه شتون لري چې پر اساس یې هغه کسان چې مهارت یې لږ دی ځان ډېر لوړ ګڼي، خو هغه کسان چې په رښتیا مهارت لري ډېری وختونه ځان کافي نه بولي او د خپلې پوهې کچې ته په کمه سترګه ګوري. مننه چې تر دې مهاله را سره ملوئ. هیله من یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. کومه ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظرونه او همدارنګه خپلې تجربې را سره په کومنټونو کې شریکې کړئ. تر بیا او بلې خپرونې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خوشحاله ژوند ولرئ.